د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام اړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستي خبرونو ته. نن چهارشنبه د ثور یا د غویي د میاشتې شپږیشتمه چې 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د بغلان له سیلاب ځپلو سره د نقدي مرستو لړۍ پیل شوې. په هېواد کې د یونیسف دفتر عمومي رئیس وایي د یونیسف ژمن ده چې په افغانستان کې خپل کارونه په ښه توګه مخې ته یوسي. کونړ کې په 2 جلا ټرافیکي پیښو کې 8 تن ته مرګ ژوبله وخته. او د افغانستان کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته یوازینۍ 4 ورځنۍ لوبه د 1 اننګز او 6 منډو په توپیر وبایلله. اوس هم بشپړ خبرونه. د بغلان له سیلاب ځپلو سره د نقدي مرستو لړۍ پیل شوې. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له لوري د بغلان سیلاب ځپلو سره د نقدي مرستو لړۍ پرون دغه ولایت ته د یاد وزارت سرپرست د سفر په ترڅ کې پیل شوه. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د وروستي سیلابونو له امله د شهیدانو کورنۍ ته د هر شهید پر سر 100,000 افغانۍ مرستې ویشلو لړۍ پرون د سرپرست وزیر او یو شمېر لوړپوړو چارواکو په شتون کې پیل شوه. په خبرپاڼه کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د سرپرست له قوله ویل شوي دغه مرستې اوس مهال مرکزي بغلان ولسوالۍ اړوند 550 کورنیو ته د اسلامي امارات له بودیجې ورکړل شوی او د ټولو شهیدانو کورنیو ته به وویشل شي. د یادونې وړ ده چې د بغلان له سیلاب ځپلو سره د لومړنیو مرستو او هغوی ته د خوراکي توکو رسولو لړۍ لا وړاندې د اړوند دولتي ارګانونو له لوري پیل شوې وه. په هېواد کې د یونیسف دفتر عمومي رئیس وایي یونیسف ژمن ده چې په افغانستان کې خپل کارونه په ښه توګه مخې ته یوسي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پرون دغه وزارت سرپرست مولا محمد یونس اخوندزاده سره په افغانستان کې د یونیسف دفتر عمومي رئیس ډاکټر تاج الدین او یولي او مل پلاوي د کتنې خبر ورکړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د یونیسف دفتر عمومي رئیس په دغه کتنه کې ویلي زه ډېر خوشحاله یم چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت سره د بیا رغونې په برخه کې کار کوم او موږ دغه وزارت سره په پوره همغږۍ پروژې پلي کوو او هڅه کوو چې په روان کال کې خپلې پروژې زیاتې کړو. هغه زیاته کړی یونیسف ژمن ده چې په افغانستان کې څو خپل کارونه په ښه توګه مخې ته یوسي. کونړ کې په 2 جلا ټرافیکي پیښو کې 8 تنو ته مرګ ژوبله وخته. د کونړ امنیه قومندانۍ بیان فرید دهقان رسنۍ ته ویلي د یاد ولایت ماړوګي ولسوالۍ اړوند په ترري سیمه کې د سراچا ډول موټر د چپه کېدو له امله 15 تنه ژوبل شوي دي. بلخوا د همدې ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د یوې رینجر موټر او موټر سایکل د ټکر له امله 2 تنه مړه او یوه مېرمنه ژوبل شوې ده.
او د افغانستان کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته یو اوسنۍ څلور ورځنۍ لوبه د یو اننګز او شپږ منټو په توپیر وبایلله. افغان لوبډلې تر دې وړاندې هم د سریلانکا ته د 5 ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ 2-3 توپیر سره بایللې وه. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب همدمرول تر بلې خبري غړي لوی علامه شه.